Rahim, start in the name of Allah, entirely merciful, especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I am Johar Imam, feeding from China. My dear viewers, in today's video, will learn person. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, panan nanani video ke ba munga person is a subject zdakau. No, my dear viewers, pa Englishy jaba ke zamung sara 3 persons دي. So percentage زمون سره درې یو ولا مونږ وایو first person بل لا وایو second person او دریم لا وایو third person. My dear students, the first person دا کوم یو person وي as a subject. No, my dear who was کوم first person چې وي هغه speaker وي خبرې کوونکی. لکه اوس for example زه لګیا یم زه اوس first person یم. first person. No, first person هغه person څوک چې خبرې کوي speaker. همدغه سه my dear who was په first person کې زموږ سره دی I او we او د usage په لحاظ سره د دوانه راځي په plural کې. اوس کوم زموږ سره اوس two یو د زموږ سره theoretical او بل د زموږ سره plural. په theoretical کې اوس کوم وګورو د I چې د singular راځي یو وي خو په practical کې بیا د زموږ سره په plural کې راځي. همدغه سه my dear اوس بیا همدغه چې کله I past tense لا راشي نو دا بیا دلته singular شي. نو دا my dear و زموږ سره first person. په first person کې زموږ سره دوه دي یو I دی او بل وی دی. I چې کوم دی دا theoretical خو singular دی خو بیا practical چې کوم دی usage دی دا بیا په plural کې راځي په present tense کې او په past کې بیا singular راغلی. نمبر second کې زموږ سره راځي second person. اوس دا second person دا کوم یو person دی my dear student. second person هغه وی listener اوریدونکي. لکه اوس تاسو listener یې تاسو اوس ما واورئ نو تاسو اوس listener یې او زه speaker یم نو زه first person یم او تاسو second person. اوس په second person کې زموږ سره you دی. you چې کوم دی دا اوس my dear who was plural دی. دا اوس موږ د singular د لپاره هم استعمالو کله چې زه اوس یو کس mention کومه لکه اوس for example وایم چې you are a student. ته یو student یې نو دلته you استعمال شو د singular د لپاره او که زه وایم چې you are students نو دلته my dear was you استعمال شو د plural د لپاره. نو my dear who was دا you چې کوم دی دا زموږ سره second person دی او دلته کې دا راځي په plural کې او second person دا کوم یو person وي دا هغه person وي اوریدونکي. first person خبرې کوونکي او second person اوریدونکي. اوس third person کوم یو ری my dear اوس third person دا هغه وي څوک چې ډسکس کیږي چې خبره پې کیږي. لکه اوس فار ایگزامپل my dear په third person کې زموږ سره دا هم بیا په two categories کې ډیوایډ شوی. یو دی زموږ سره singular او بل دی زموږ سره plural. په singular کې زموږ سره راځي he she it او singular name او په plural کې زموږ سره راځي they. he she it دا راځي زموږ سره singular او singular name mean یو نامه او په plural کې زموږ سره راځي they. دا کله چې موږ په دریم کس په باره کې خبره کوو نو هغه دریم کس لا بیا موږ وایو third person. لکه اوس فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې زاهد یو ټیلنټډ سټوډنټ دی. دلته د زاهد نامه چې ما واخیستله تاسو له نو دا اوس څه شولو دا اوس third person شو ځکه چې first person زه شوم speaker second person تاسو شوي listener او third person څوک شو زاهد شولو او زاهد د لپاره بیا مونږ چې کوم دی him استعمالولی شو لوی شو چې he is a talented student. نو my dear who was دا و third person. اوس my dear اوس که تاسو دلته یو پوینټ نوټس کوئ نو دا I we you نه علاوه زموږ سره دا کوم چې دي دا I we you دا زموږ د نه علاوه چې کوم دي دا ټول third person دي
آی وی او یو نه علاوه د بقایا چې کوم دي دا ټول تھرډ پرسن دي. او سیکنډ پوینټ پکې دا دی چې آی وی یو او د نه علاوه چې کوم دي دا ټول بیا سینګولر دي. مطلب دا پکې سلور پلورل کې راځي آی وی یو او د دې نه علاوه دا نور دا سینګولر راځي. نو مای ډیر ووز دا فرست پرسن سیکنډ پرسن اینڈ تھرډ پرسن دا ډیر ضروری دي دا ډیر مهم دي. او ان شاء الله زه امید لرم چې تاسو به په باندې پوه شئ. که بیا هم څه تاسو کوېسچن وي نو په کمنټ کې لیکلی شئ. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. تھینکس.